ګوره ورور تا ته مې څو واره ویلي چې دا غلا یې مه کوه یو مسلمان ستاسو نه دی خلاص ابله هغه بل همسایه شکایت وکړي لږ غلا یې وکړي املا صاحب ته مې وروستل یم د املا صاحب سره جم پیدا نه وکړله اوس بل ملا صاحب ته مې وروستل یم چې پیدا نه اوس دلته یو ملا صاحب معلوم دي خلک ډېر صفت راته کړی دغه ملا صاحب ته ورولمه دا ښه ملا صاحب دی دا به یې تاشتونه درکړي وایي خدای دا غلا یې پرېږدي سمه ده کله مې کړي دي غلاوې کله مې کړي نو چیرې دې پرېښي دي خورې مسلمان ستا ته په عذاب دی کله مې غلا کړه دوی ته بیاخه مې وکړې کور ته مې وړې بوټي نه نو خو سوځوي مې نو دا اوس غلا ده ولې نه ده غلا نو ته د بل توت کاږې وړې کور ته دغه غلا نه ده زه چې اوس ورغلم املا صاحب ته چې ورغلم دغه املا صاحب یو څاښت یو شی درکړي نو کیسه هم شي خو زه داسې کړی یم په نفس ترې راوستلی یم ستا لاس زه لوړې سترګې په راکړې کې نه یم ګرځېدلی ځه ځه چې ورسو هغه چې ور دې ولم دغه د املا صاحب کوټه ده د املا صاحب ځای څنګه ښایسته دی ماشاءالله و املا صاحب کې غوره نشته په غلب یې کم نه نه ته خو هر ځای وسړی شرمېده بل د ځای نه املا صاحب کرلي تاکان د انګور پاخیس بر املا صاحب خپله خدای ښایسته ځای دی نه کې به په غلي کم بس راسره ځه زه املا صاحب هغه ناست املا صاحب چې ورولو کښېنه لږ کښېنه السلام علیکم املا صاحب وعلیکم سلام لا خیر اوس املا صاحب دا داسې کړی یم داسې په نفس راوستلی یم ګرده کلي کې ګرده کلیوال دي په عذاب دي غلاوې کوي داسې دی م ګرده کلي کې سترګې نه لرم نه شی نه پرېږدي دغه یو تعویض یو څاښت ورکړه چې نه کیسه هم شي یو تعویض به درکړم بیا به په ژوند دې چم نه کې وسا به شي د وخت لپاره دغسې یو شی ورکړه څه وګورم ملا صاحب غلا وګوره نیک وغلا خدا دې دا مشر وی کوي وکړي نو غل کله وایي چې زه غلا کوم دغه ورکړه پیدا ورسره وکړي ملا صاحب و سم دم به چې بیا به د کوره لا نه ووځي څه وه ملا صاحب چې د کوره ونه وځم کار ونه کړم نو زه څه شو وکړم زما د ورور سره څوک کومک کوي ته به راځې کومک ورسره کوه نو زه به کور ته کښېنم ملا صاحب سره دوی په ادب خبرې کوم ملا صاحب بخښه زه پر ځای زه څه غواړم دغه تعویض ورکړه بره دغه تعویض دې در موټه بیا کې وره باره به لاس بیا بند شي غلا به نه کوي او دغه څاښت دی د شپې پر 3 بجې به په لمبېږي شمه سیره د 3 بجې په لمبېږي ملا صاحب نه که ما بدخوابه کوم مولوي صاحب موږ د کار خلک د شپې پر 3 بجې څوک راکښېنستی شي بیا موږ لمبېږو بیا موږ کالي اغوندو څوک راکښېنستی شي موږ د کار خلک بیا سهار ته کار سهار بیا کار ته ځو دا کار معلوم دی چې غلا ده ستا کار نو بل څه شي ته مې نه مه شرموه زه مولوي صاحب ستاسو په اجازه زه خدای مرسي دا چې پیدا دې ورسره وکړي د غلا یې پرېږدي ما ته زنګ راغلی په جوبو کې مه ګوره زما زما سره ټلیفون دا ستا ټلیفون چیرې و ده دا د ملا صاحب درکړ بچې لاندې بر مې راواز سړی دغه نه دی په کار ښه یو دغه پاته د ملا صاحب چې غلا نه وکړه هغه جام وکړه